سیمینار په موضوع باندې چې کوم سیمینار شوی دی د پښتو ادبي سوسایټي لخوا په 22 او 23 جون کال 1990 کې دا سیمینار شوی دی په شالیمار هوټل پنډای کې او په دې کې چې کوم پوهانو برخه اخیستې ده د لیک مطابق په هغې کې چې کوم هم خلک دي نو ډاکټر اسرار، اصغر لالا، منتظر بټنی، رومان صاغر، خیبر افریدی، هدایت الله ګل، هاشم بابر، غضنفر مهدي، پرویز شاهین، عبدالکافي ادیب، افضل شوق، رحمت شاه ساحل، ډاکټر خالد ضیا، ډاکټر راجولی شاه خټک، عباسیاب خټک، عباسین یوسفزی، محمد اقبال، خیبر افریدی، ودود اشنغری، قمر زمان قمر، عبدالستار عارف خټک، سعادت سحر اکمل لیونی، شیر علي باچا او نور. دې سیمینار کې د هغې وخت وفاقي وزیر پروفیسر غلام مصطفی، د اکاډمي ادبیات چیرمین غلام رباني اګرو او مریم سومرو هم ګډون کړی. په دې سیمینار کې چې څومره هم خبرې شوي دي دلته هم افکار صاحب د هغه ټولو خبرو احاطه کړې ده او هغه څیزونه یې تاریخ ته سپارلي دي. د دې لیک بڼه هم په مجموعي ډول باندې د روداد یا صحافتي ریپورټ ده، خو چرته په دې لیک کې هم د رپورتاج کړه وړه موږ ته په نظر راځي. دا لیک د خپل تاریخي ارزښت په حواله باندې ډېره هم لیک دی او د پښتو په ادبي تاریخ لیکنه کې د دې لیک نه هم د راروان وخت استادان د پښتو زده کوونکي ډېره ګټه ترلاسه کولی شي. دلته چې په دې سیمینار کې بیا کوم قراردادونه پیش شوي دي نو هغه هم په دې لیک کې خوندي شوي دي او داسې د دې لیک چې کوم خاص کر تاریخي اهمیت دی هغه ډېر زیات سیوا دی. ورپسې چې کوم بل لیک دی نو د هغې سره خط دی دړ چې د سړي کوسانګې وسپړدلي. دا لیک د بنیادي طور د رحمت شاه ساحل صاحب د کتاب چې همدغه نوم یې دی دړ چې د سړي کوسانګې وسپړدلي د دې د مخکتنې د دستورې روداد دی. دا دستوره چې ده نو د ولسي ادبي ټولنه مردان لخوا په 14 دسمبر 1996 کې د جمعې په ورځ په 9 بجې کمیونټي سنټر هال مردان کې شوې. اوس دغه ټول تاریخي خبرې چې زه کوم دا زه د ځانه نه کوم، دا هم د دغې سړي کمال دی چې لکه تاریخ او ټایم او ځای او ورځ او هر څه یې لیکلي دي نو دا یې نه ماته اندازه لګي. په دې کې هم دا چونکې د دې ځینه دي روان شوي دي او تللي دي او سفر هم پکې دی، لږ د لیکوال چې کوم داخلي مشاهدات دي هغه پکې هم شامل دي، داسې لږ ډېر د لارې د موسمونو وغیره ذکر هم پکې دی، د ملګرو سره چې کومې خبرې شوي دي د هغې ذکر هم پکې دی. او بیا هلته چې د ساحل صاحب په د دستورې دپاره ماښام کومه تیاري کېده افکار څه بیا په هغې کې برخه هم اخیستې ده، د فلیکس لګېدو خبره یې سره ډسکشنز شوي دي، دا ټول پکې خوندي کړي دي. او بس چونکې کوربه ته زه دلته اوس اجازت نه ورکوم، سټیج زما په قبضه کې دی نو بابر صاحب موجود دي. خو خبره هم دا کوله چې په دغې دستورې چې کوم ذکر دی نو هغه خارجي حالات یا خارجي شواهد هم د دې لیک برخه دي او ورسره دلته د لیکوال داخل هم ملګری شوی دی او د نورو لیکونو په مقابله کې دلته دغه د داخلیت عنصر لږ زیات متواضع په نظر راځي او داسې دا لیک ډېر په اسانه باندې د رپورتاج بڼه خپلوي. داسې دا دستوره هم لیکوال د خپل قلم په زور باندې د تاریخ پاڼو ته سپارلې ده او د پښتو ادب د تاریخ یوه مهمه کړۍ خوندي کړې ده. د دې سره بیا بل چې کوم لیک دی د دې نه وروسته د پښتو ادبي سوسایټي د 18 جون قراردادونه دي. په دې لیک کې د کتاب لیکوال افکار صاحب د پښتو رایټرز اسوسییشن لخوا په شوي عالمي کانفرنس باندې خپل تاثرات قلم ته سپارلي دي او بیا چې د دې د تنظیم د خوا د دغې کانفرنس او د هغې د ګډونوالو د هغې د منتظمینو کومه حوصله افزایي شوې ده خبرې پکې دي او چې کومه مرسته دي هغې ته افر کړې ده د هغې ذکر پکې دی. په مختصر او جامع انداز کې د دغې خپل ملاتړ ذکر هم کړی دی.
دا لیک قسم د رپورتاج بڼه نه لري او داسې د روداد عناصر هم پکې نه ښکاري. موږ ویلی شو چې د دغې کانفرنسونو په حواله باندې افکار صاحب خپل تاثرات لیکلي دي، خو دا خبره پکې ډېره مهمه ده چې د دغې کانفرنسونو چې کوم تاریخي شالید دی او د پښتونخوا یا د پښتو د نورو تنظیمونو چې دغې کانفرنسونو ته په کم نظر کتلي دي، نو دغه ورجنې پکې ډېر په قوي انداز باندې خوندي کړی دی. د دې کتاب بل لیک دی د قام او قلم دستوره. دا دستوره چې ده نو دا په صوابۍ کې شوې ده او د دې دپاره هم چې افکار صاحب کوم سفر کړی دی، هلته چې په کوم انداز کې خلک په دې پروګرام کې شریک شوي دي، د هغې ډېر ښکلی ذکر په دې دی چې په دغې تنظیم کې افکار صاحب خاص کر په دې خبره فوکس کړی دی چې په دې دستوره کې یوازې د لیکوالو ټولنې ګډون خو په خپل ځای، ځکه چې هغه د پښتو هغه خبره د مور زوی بې قرآنه قرآنچي دی، نو دغه شاعران لیکوالان خو هر ځای د پښتو دپاره خبره کوي. خو د دې پروګرام ځانګړتیا دا ده چې په دې کې د صوابۍ چې کومه عامه ټولنې عام خلک دی، لکه په هغې کې دوکاندارانو، د استادانو تنظیمونه، وکیلانو او تقریبا د هغې وخت ټول سیاسي ګوندونو دلته په دې پروګرام کې نمایندګي وه او د دې پروګرام یې تر ډېره حده پورې سپانسر کړی دی. دا دستوره په دې بنیاد باندې شوې ده چې مخکې موږ ذکر وکړو چې پښتانه لیکوال جوړ شوي وو، امیش صاحب ولو، بیا دا وخت چې کله دا کېږي نو ساحل صاحب د دې څه دی، نو دوی دا یو دغه جوړ کړی چې لکه داسې پروګرامونه دي د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې وشي، هلته دې د پښتانه لیکوال مشران لاړ شي او په دغه دستورو کې د خپل پروګرام کېږدي خلکو ته چې د خلکو ته پیغام ورسي او د خلک د خاص کر د پښتو لیکوال او د هغې تنظیمونه د دغې پښتانه لیکوال سره ملګري شي. نو ساحل صاحب هم په دغې غرض باندې دغې پروګرام ته غوښتلی شوی دی، ولته هغه